مینه او درنښت سلامونه ګران اوریدونکو ایله لرم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ له دې کانال څخه هم په پښتو ژبه او هم په دري ژبه ریښتیني داستانونه خپریږي نننی داستان له دې ځای څخه پیل کیږي قوم پرستي سبب شو چې خپل د کورنۍ عزت خرابه کړم زه وتښتېدمه خپل د ژوند کیسه کومه زه د کور مشره یمه نور خویندې ورونه مې ما څخه ټول کشران دي پلار مې ګلکار و په یوازې د کور د کرایې ورکول توان یې نه درلوده تل شراکت کور کې کېناستو چې کرایه یې کم وي نوم مې فاطمه ده مکتب ته تلمه ملګری مې نه درلوده یعنې هلک ملګری زه بدرنګه یمه ښکلې نه یمه مونږ یو نوي کور ته کډه شو کور څښتن یو اړخ د اولۍ کې ناست و او مونږ بل اړخ کې 2 کوټې وو یو دهلیز زمونږ کور څښتن لور نه درلوده یوازې یو زلمی زوی و چې نانوایي کې کار کول زوی ډېر ښکلی هلک و شیک جیک سترګې شنې د کور څښتن په قوم پښتون و او مونږ قوم هزاره و مونږ چې کډه تللی و هلک کور کې نه و نانوایي کې کار کوو سهار په تیاره کې تلل شپې په تیاره کې راتلل نوم یې هم زلمی و زلمی یو هفته وختي تلل نانوایي ته او یو هفته ناوخت تلل کله چې مونږ نوي کډه تللي وو زلمی وختي تلل ځکه ما نه و لیدلی یو ورځ ما سماوار بل کړی و چې زلمی ننوته زه نه پوهېدم چې دغه د کور څښتن زوی ده ما ورته ویل خیریت ده څوک چې یو کور ته دننه کیږي ټک ټک وهي زلمی مسکی شو راته ویل خلک خپل کور کې ټک ټک نه وهي زلمی خور نه درلوده د زلمي مور بوډۍ ښځه وه کور کې کار کول زلمی جارو واخیسته کوټې جارو کړل نوبت د هولۍ شو زه لاړمه جارو مې ورنه واخیسته زلمی جارو یې راکړل خپله دننه شو زه په یو کتلو پر زلمي مینه شومه کله چې سبا بیا د زلمي د راتلو وخت شو ما ځان په هولۍ کې مصروفه کړه زلمی راغی په لاس کې ډوډۍ و ما ته یې ویل ډوډۍ اخلې ما ویل ولې نه اخلمه زلمی ویل هسې هم مفتې ډوډۍ دي ما 4 دانې ډوډۍ واخیسته کله چې د شپې د ډوډۍ وخت شو ما د زلمي لیدلو لپاره بهانې لټول یو بشقاب کې مې لږ قطغ واچوه لاړمه زلمی کوټه کې ناست و مور یې لمونځ کوله ما بشقاب په ورسۍ کې کېښوده او غلي اواز کې مې ورته ویل زلمی زه در باندې مینه شوی یمه زلمی څه ونه ویل لږ مسکی شو زه داسې مینه شوی ومه چې یوازې د زلمي په هکله مې فکر کول زه خپل 4 خواته متوجه نه ومه چې پلار مور یا بل کس پوه نشي راباندې د زلمي لیدلو لپاره ټول شی رانه هېرېدل د خوب وخت کې زه خپل خویندو ورونو سره په یوه کوټه کې ویده کېدمه کله چې خویندې ورونه مې ویده شو زه د زلمي کوټې ته مې کته چې زلمی کله ووځي چې زه ورسره خبرې وکړمه زلمی ووته تشناب ته تلل زه هم غلی ووتلمه چې پلار مور مې پوه نشي زلمی لاس کې کوچنی لاسي چراغ و کله چې زه یې ولیدلمه ما ته یې ویل دلته څه کوې ما ویل ستا دیدن لپاره راغلی یم زلمی ویل ځه چې مور و پلار دې ونه ویني بده خبره ده ما زلمي ته ویل تا زما خوب سکون ټول اخیستی د هغوی په کیسه کې مه اوسېږه
ما ورته ویل زلمیه زه له زړه څخه تا باندې مینه شوی یم. زلمی راته ویل زه مې مور ته وایم چې تا په نکاح ستا خپل انګور جوړه کړي. په دې خبره کې ما ورنه یوه مچو واخیسته. زلمی ویل لرې شه څومره سپین سترګی جینۍ یې. ما ویل ستا د لاس ته راوړلو لپاره سپین سترګی شوی یم. لاړمه کوټې ته. کله خوب راځي، کله په یو اړخ کېږم، کله په بل اړخ. زلمی هم ویښ و. زلمی کوټې کې د موبایل چراغ معلومېده چې روشن کېده او خاموش کېده. نور مې صبر نشو. د زمري زړه مې په زړه ونیو. لاړمه د زلمي کوټې ته. د دهلیز دروازه مې ټیل وهل چې کلکه وه. لاړمه د زلمي کوټې ته. ورسۍ مې ټیل وهل چې د زلمي پام شو. راغی ورسۍ ته. ما ته یې ویل راشه دننه. لاړمه. تر سهاره خبرې مو وکړل. خپل د ټول ژوند کیسه مې وکړه زلمي سره. لږ لمس یې کړم بس. زلمی راته ویل چې زه مور ته مې وایم. زه هم خوشحاله شوم. راغلم خپل جای ته چې سهار شو. ټوله ورځ منتظر وم. یو ورځ 100 کاله غوندې را باندې تیر شو. ما ویل لاړه شمه پوښتنه وکړم چې مور سره یې خبرې کړي. مور یې څه ویلی ورته. کله چې شپه شو پلار و مور مې ویده شو. زه بیا غلنۍ لاړم د زلمي کوټې ته. زلمی ویل پلار و مور مې نه مني. پلار و مور مې وایي چې مونږ پښتانه او جنۍ هزاره ده. هیڅ امکان نه لري. ما زلمي ته ویل خدای مهربان ده. ځان سره مې سوچ وکړ چې یوه لار لري چې زه د زلمي مور و پلار راضي شي. هغه باید زلمی باندې ځان تاوان کړم، یعنی هم بستره شم. ما د زلمي د لاسته راوړلو لپاره هر کار کول. زلمی ډیر ښه هلک و. 2 ځلې د زلمي کوټې ته لاړمه. هیڅ لاس هم نه وه زما په ځان. 1-2 وارې زما مخې ښکل کړه بس. بله شپه چې لاړمه زلمي کوټې ته ما ویل څومره ګرمي ده. خپل کمیس مې وایستله. زلمی هم ځوان و. ولیدل جذباتي شو او په مینه یې شروع کړ. کله چې ما د درد احساس وکړ چیغه مې ووهه. چیغې سره زلمی خوله راته کلک ونیو. وکته ویل او خرابي مې وکړه. دا ما څه غول وخوړل. ما خو همغه کار غوښته. د دروغو ژړا مې شروع کړه. کله مې چې وژړل زه راغلم خپل کوټې ته. زلمی تر سهار ویښ و. لږ څه توشک ککړ سوی و. هغه یې وینځه چې مور یې پوی نشي. سهار شو. مور مې چای تیاره کړه. راغی ما ته یې ویل فاطمه هره ورځ وختي پاڅېدلې، نن ولې؟ ما ویل لږه مریضه یم. ما درد درلوده. کله چې چای وخوړل شو د زلمي مور راغی. مور ته مې ویل خور جانې ځان ته کور پیدا کړئ. زما د لیورزي کډه راځي. دلته د زلمي مور دروغ ویل مونږ ته. کوشش یې کول چې مونږ وباسي له کوره چې راحت شي. مور مې ورته ویل اوس کور کله پیدا کیږي؟ بیا هم کور غواړو. که مو پیدا کړل وځو. زه هره شپه زلمي ته تلم. زلمی کله به خفه و ما ته به ویل چې زخم باندې مې مالګه مه اچوه، چې خوشحال وای تر سهاره به مو مینه کول. زلمی ساده هلک و. د کاندوم څخه استفاده نه کول. زما د مریضي څخه 1 هفته تیر شو. مریضه نه شومه. لاړمه قابلې ته. قابله ویل امیدواره یې د 5 هفتو ماشوم خېټه کې دې ده. ما زلمي ته غږ ونه کړه. صبر مې وکړه.
هلته د زلمي مور جنګ ډیر شوی و. هره ورځ ویله ووځئ. هلته پلار مې یو کور پیدا کړی و. ویل ښه موقعیت لري. مور ته مې ویل لاړه شه کور وګوره. دلته خو دغه ادې مونږ ډیر په تنګ کړی یو. کله چې شپه سو لاړمه د زلمي اتاق ته. زلمی سره تر سهاره پاتې شومه. هره شپه 3 بجې بیرته خپل کوټې ته راتلمه. ځکه 4 بجې د زلمي مور د تهجد لمونځ لپاره پاڅېدل. نن شپه ځان مې زلمي سره مصروفه کړ چې صبر 4 بجې سي چې مور یې ویښه شي ما وویني. غږ مې هم جګ کړل. دلته د زلمي مور ویښه شو. دهلیز ته زما آواز یې اورېدلی. د زلمي کوټې ته دننه شو. لاسي چراغ یې لاس کې و چې دننه شو. زلمي ټوپ وکړه له ځای څخه. زه لوڅه د زلمي ځای کې پرته ومه. د زلمي مور راغله زما د ویښتانو څخه ونیو او په جګ آواز کې ویل کنجرې د پردیو هلکانو جای کې ننوځي. ساده ښځه وه. د دې غالمغال سره د زلمي پلار زما مور و پلار ټول ویښ شو. د زلمي مور ویل نن کډه وکړئ. پلار مې ویل سمه ده نن کډه کوو. پلار و مور مې هم زیوې وهلمه. ما خپل خېټې سره ډېر احتیاط کول چې ماشوم مې ضایع نشي. ما خپل مور ته ویل چې زلمی باید ما وکړي ځکه د زلمي ماشوم زما خېټه کې ده. دغه خبره سره زلمی حق پک شو. ما ویل زما حریزه کومه. لاړم پولیس ته. پولیس زه یې ونیولمه. زلمی هم ونیول. کله چې معاینات وشو زه د زلمي څخه د 2 میاشتو امیدواره ومه. زنداني شو. 20 ورځې زندان کې مو تیر کړل. مونږ کورنۍ او د زلمي کورنۍ جوړ راغی چې زه او زلمی نکاح وکړو. محکمه فیصله وکړو چې نکاح کوي مګر زنا کړی. د زنا جزا 3 کاله ده. نکاح مې محکمه کې وشو. ما خپل حق عمر 1 میلیون کېښوده. پوهېدمه چې د زلمي مور ما باندې ښځه کوي. زلمی ته ځکه مې ډېر کېښودل چې د زلمي پلار او تره نه منل. قاضي زما زندان یې وبخل. راغلم د زلمي دوی کره. پلار مې زه یې حق کړمه. مور مې ویل خپل شودې نه بخمه. خواښې او خسر مې رانه کرکه کول. ټول قوم خېش راته تښتېدلی ویل. ټول پیغور کول. پیغور را کول. ما خپل د مینې لپاره د هر شي څخه تېره شومه. پلار، مور، عزت، خپلوان ټولو څخه. خلکو پیغورونه مې اورېدل. اوس 8 کاله کېږي واده مې کړی. زلمی هم راته پیغور راکوي چې ته تښتېدلی یې. که ته ښه ښځه وی زما جای ته نه راتلې ځان به دې پر ما نه امیدواره کول. ته کم سیاله یې. زه ټولو نجونو ته وایم چې هېڅکله د یو هلک لپاره چې هغه ستاسو خاوند کېږي د خپل مور و پلار او کورنۍ څخه مه تېرېږئ. کورنۍ دا و د ما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو تاسو څخه هیله کوم دغه کانال سبسکرایب کړئ. خپل ملګرو سره شریک کړئ. الله مو مل شه.